الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د بې اودسۍ په حالت کې او یا د نافاکۍ چې څوک جنوب وي په داسې حالت کې ذکر کول، یعنی د یا الله، یا رحمان و یا رحیم داسې ذکرونه کول په بې اودسۍ کې یا د جنابت په حالت کې روا دي او که نه دي؟ محترم وروره، ستاسو په جواب کې به ووایم چې د یا الله، یا رحمان و یا رحیم او یا کریم، یا قوی یا عزیز دا ذکرونه هغه که په اودس باندې وسی او انسان جنوب نه وي نو دا خو ډیره ښه ده او ډیر ثواب ور باندې مرتب دی. خو که لیکن یو څوک اودس ونه لري او یا د یو مشکل په وجه باندې د لږ وخت دپاره د جنابت په حالت کې وي نو بیا که دا ذکر وکړي هم ورته روا ده. رد المحتار دا لیکي په جلد اول صفحه 128 کې وإلا فالوضوء لمطلق الذکر مندوب وترکه خلاف الاولا. دا شان خلاصة الفتاوا دا رخي په جلد اول صفحه 210 کې او فتاوای عالمگیریه جلد اول صفحه 18 چې تبع د مکتبه رشیدیه ده، او دا شان فتاوای دارالعلوم جلد اول صفحه 144 باب الغسل. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب. د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 88 414.